دې ته شوق وایي. شوق چې کله ستاسو د یو څیز سره شوق وي که نه، نو بیا ته ډېر محنت کوې په هغې باندې او بیا هغه شانتې څیز جوړولی شي. ټیک ده، او جوړوي. دې ته محنت وایي. محنت چې کله ته په یو څیز باندې محنت کوې، نو ته بیا ښه په کامیابۍ سره داسې ښه څیز جوړولی شي. او دې ته مینه وایي. مینه چې کله ستا د بیالوژي سره مینه وي که نه، نو ته بیا داسې څیز جوړولی شي. ټیک ده، یعنې دا چې کوم دی، نو دا زموږ سره د پلانټ سیل ماډل دی. ټیک ده که نه، یعنې مطلب د پلانټ سیل چې کوم دی، د هغې یو ماډل دی زموږ سره. ستاسو په دې کتاب کې ورکړي دي چې تاسو ماډل جوړ کړئ د پلانټ سیل او د انیمل سیل، او د هغې چې کوم دننه زموږ سره ارګنیلز دي پکې، یعنې مطلب نیوکلیس، مایټوکانډریا، ګالج باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره وغیره، نو د هغې چې کوم فنکشنز دي نو هغه ډسکس کوي. ټیک ده، نو دې له انشاءالله راځو وروسته. خو د دې نه مخکې ستاسو په دې کتاب کې یو بل ټاپک ورکړی دی چې مطلب د سیل چې کوم پارټس دي، یعنې ارګنیلز وغیره دي او نور پارټس دي، نو د هغې کمپیریزن وکړئ د هیومن باډي سره. ټیک ده که نه، یعنې مطلب په هیومن باډي کې زموږ سره چې کوم مختلف قسم څیزونه دي، نو د هغې کمپیریزن وکړئ د پلانټ سیل یا د انیمل سیل یا د یو بل سیل سره. په هغې کې چې کوم مختلف قسم څیزونه دي، د دوی یو کمپیریزن وکړئ. دلته مونږ لیکلي چې پارټس اف د سیلز، یعنې مطلب د سیل مختلفې حصې، او دغه شانتې مونږ لیکلي دي دې ځای کې هیومن باډي، چې یعنې مطلب د انساني جسم. ټیک ده، اوس په انساني جسم کې چې کوم دماغ دي که نه، برین، کوم چې زمونږ ټول جسم کنټرول کوي، دغه شانتې په سیل کې نیوکلیس چې کوم دی، نو دا زمونږ سره د سیل ټول کارونه کنټرول کوي، یعنې مطلب ټولې حصې د سیل کنټرول کوي. نو په دې وجه باندې چې کوم نیوکلیس دی که نه، نو دا برین اف د سیل دی. ټیک ده، اوس زمونږ په جسم کې چې څنګه سرکولیټري سیسټم دی، یعنې مطلب زړه، رګونه او وینه، صحیح ده که نه، وینه زمونږ په وجود کې چې کوم دی، نو ګرځي راګرځي په دې رګونو کې، او مختلف قسم څیزونه د یو ځای نه بل ځای ته وړي راوړي. دغه شانتې په سیل کې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم دی، نو دا مختلف څیزونه په سیل کې دننه وړي راوړي. نو په دې وجه باندې انډوپلازمیک ریټیکولم سرکولیټري سیسټم دی د سیل. ټیک ده، دغه شان زمونږ په جسم کې چې کوم سکین دی که نه، سرمن، نو دا مونږ د مختلفو بیماریانو نه بچ کوي. مطلب مونږ چې کوم دی، نو د مختلفو وایرس، بکټیریا د اټیک نه بچ کوي. بېله خبره ده چې کله زخم وشي، بیا مونږ دغه کېږو هم، بیماران کېږو هم، خو لکه مطلب دا فرست لاین اف ډیفینس دی. نو مطلب دغه شانتې زمونږ سره چې کوم په سیل کې سیل ممبرین دی، نو هغه چې کوم دی، نو اوټر موسټ باونډري ده په انیمل سیل کې، او هغه چې کوم دی، نو د سیل د سکین په شانتې کار کوي. ټیک ده، څنګه چې زمونږ په جسم کې سکیلیټن دی، اډوکي دي، دا زمونږ چې نیغ ودرېدی شو، ګرځېدی شو، دا د سکیلیټن په وجه باندې. صحیح ده که نه، مونږ له سپورټ راکړی. نو دغه شانتې په سیل کې دننه سایټوسکیلیټن موجود وي، هغه چې کوم دی، نو سیل له سپورټ ورکوي. نو سایټوسکیلیټن چې کوم دی، دا د سیل سکیلیټن دی. دغه شانتې چې کوم زمونږ ډایجسټري سیسټم دی، یعنې مطلب خوله ده، دغه شانتې اسوفیګس دی، بیا معده ده، بیا سمال انټسټاین، لارج انټسټاین وغیره وغیره. نو مطلب مونږ په دې باندې خوراک چې کوم دی کوو، او هغه هضم کوو، او د هغې نه چې کوم دی، نو انرژي بیا اخلو. نو دغه شانتې زمونږ سره چې کوم لایسوسوم دی په سیل کې دننه، نو هغه چې کوم دی، نو ډایجیشن کوي، دننه چې کوم دی د څیزونو توړ پوړ کوي. نو لایسوسوم چې کوم دی، نو دا د سیل ډایجسټري سیسټم دی. نو ګوره، نیوکلیس از د برین اف د سیل، انډوپلازمیک ریټیکولم از د سرکولیټري سیسټم اف د سیل، سیل ممبرین از د سکین اف د سیل، vacuole is the stomach or urinary bladder of the cell, cytoskeleton is the skeleton of the cell, and lysosome is the digestive system of the cell. ٹھیک ده، اوس به مونږ چې کوم دی، نو واپس ماډل لرا شو، چې یعنې مطلب زمونږ سره چې کوم دی، تاسو ته په کتاب کې وایي چې یاره تاسو د انیمل سیل ماډل جوړ کړئ او د پلانټ سیل ماډل جوړ کړئ، او په هغې کې چې دننه کوم ارګنیلز دی هغه ډسکس کړئ، او د هغې چې کوم فنکشنز دي، نو هغه ډسکس کړئ. ټیک ده که نه، نو مونږ پلانټ سیل چې کوم دی دلته ډسکس کوو، بس انیمل سیل هم آسان دی، تاسو به جوړ کړئ، او د هغې چې کوم دی، نو فنکشنز تاسو بیا ډسکس کولی شئ. ټیک شو، دا زمونږ سره یو پلانټ سیل دی چې د دې چې کوم اوټر موسټ باونډري وي، نو هغه څه وي، سیل وال، او هغه د سیلولوز نه جوړ وي. بیا د سیل وال نه دننه چې کوم دی، نو زمونږ سره یو بل نری بل ممبرین وي، هغې ته چې کوم دی، نو سیل ممبرین وایي. او د سیل ممبرین نه دننه چې بیا کومه علاقه موجود وي، نو هغې ته څه وایي، بیا سایټوپلازم ورته وایي. ټیک شو که ده، او په دغه سایټوپلازم کې بیا زمونږ سره چې کوم دی، نو دننه مختلف قسم ارګنیلز موجود وي. نو چې کوم زمونږ سره دا ارګنیل تاسو ته ښکاري که نه، نو دا څه شی دی، دا نیوکلیس دی، دا برین اف د سیل دی. یعنې مطلب زمونږ سره چې کوم دی، نو سیل
ټول کارونه چې کوم دی نو دلته د دې ځای نه کنټرول کېږي، ځکه چې په دې کې ډي ان اے ده او په ډي ان اے کې مختلف قسم معلومات وي او د دغه معلوماتو مطابق چې کوم دی نو دا سیل کار کوي. ټیک ده. بیا په دې نیوکلیس کې دننه زموږ سره چې کوم دا ریجن دی نو دا بیا څه شی دی؟ دا بیا نیوکلیولس دی. ټیک ده که نه؟ په دې کې زموږ سره چې کوم دی رایبوسومز جوړېږي او رایبوسومز بیا پروټین سنتسیس کوي. د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دا تاسو ته ښکاري نو دا د پلانټ سیل ویکیول دی او د دې چې کوم ممبرین وي هغه ممبرین ته ټونوپلاست وایي او د دې کار څه دی؟ دا زموږ سره چې کوم دی واټر ټینک اف د سیل دی ته هم وایي. صحیح ده که نه؟ او مطلب دې کې چې کوم دی زموږ سره اوبه سټور کېږي او هغه اوبه چې کوم دی نو د وخت ضرورت کې بیا سیل ته ورکولی کېږي او چې کله زموږ سره دی کې اوبه ډېرې زیاتې سټور شي او دا وپړسېږي نو د دې په وجه باندې د غونډ سیل وپړسېږي ایغ نیغ شي او زموږ سره چې کوم دی غونډ بوټی ایغ نیغ شي نو بوټي ته چې کوم دی سپورټ ورکوي او دا کوم پړسېدلی سیل چې وي دې ته بیا مونږ ټرجېټ سیل وایو. ټیک ده که نه؟ او دا د اوبو د وجې شلېدی نه شي ځکه چې د دې نه چارچاپېره سیلوال موجود وي د دې سیل نه نو دا که هر څومره وپړسېږي نو دا شلېږي نو خو که انیمل سیل ډېر وپړسېږي نو هغه بیا شلېږي ځکه چې د انیمل سیل نه چارچاپېره سیلوال نه وي موجود. صحیح ده؟ دا چې کوم دې کلر کې ښکاري تاسو ته نو دا زموږ سره چې کوم دی مایټوکانډریا دي یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی نو په دې کې سیټل کېږي دا پاور هاوس اف د سیل وي یعنی مطلب انرژي چې کوم دی نو دلته جوړېږي. ټیک ده که نه؟ د دې نه علاوه چونکې دا پلانټ سیل دی نو په دې کې دا زموږ سره څه شی دی؟ کلوروپلاست دی. په دې کې کلوروفیل موجود وي. دا هم دی بس رنګ یې صرف بدل دی چونکې ماډل دی نو بدل رنګ ورکولو کوشش کړی شوی دی نو دا هم کلوروپلاست دی دا هم کلوروپلاست دی. په دې کې چې کوم دی زموږ سره فوټوسنتھسس کېږي او خوراک چې کوم دی نو جوړېږي. دې ته کچن اف د سیل هم وایي ځکه چې په کچن کې خوراک تیارېږي نو همدغه شانتې دلته هم خوراک تیارېږي. د دې نه علاوه چې کوم د نیوکلیس سره په خوا کې زموږ سره چې کوم دی رف انډوپلازمیک ریټیکولم موجود وي ځکه چې په دې باندې رایبوسومز موجود وي. ټیک ده؟ او د دې کار وي پروټین سنتھسس او دغه شانتې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی نو هم موجود وي د دې کار وي لیپټ سنتھسس. صحیح ده که نه؟ د دې نه علاوه چې کوم دا ویکیول دی نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو ریفایډ کرسټلز داسې نیډل لایک سټرکچرز موجود وي او چې کوم زموږ سره پکې داسې ګول شانتې سپیریکل شانتې موجود وي هغې ته ډریس کرسټلز وایي. دا چې کوم دی نو د کیلشیم اکزلیټ نه جوړ وي د دې کار وي زموږ سره د کیلشیم لیول مینټین ساتل په سیل کې د وخت په ضرورت کې چې کوم دی نو کیلشیم ورکوي سیل ته او د دې نه علاوه چې کوم دی د هربیورز خلاف ریزسټنس شو کوي کوم چې غواګانې وغیره دا کله خوري که نه نو د خپل وس مطابق ورته دا لږ ډېر مزاحمت پیش کوي. صحیح ده؟ دغه شانتې چې کوم دی نو دا زموږ سره ګالجي باډیز دي یعنې په پلانټ سیل کې دې ته مونږ ډیکټایوسومز وایو. د دې کار وي پیکینګ کول چې کله دا سیل سیز جوړوي که نه رایبوسومز وغیره چې کوم دی نو کله څه پروټینز وغیره جوړ کړي نو هغه بیا راشي په دې ګالجي اپریټس کې یعنې مطلب په دې ګالجي باډیز د ډیکټایوسومز کې چې کوم دی نو هغه پیک شي د هغې نه بیا ګالجي ویزیکلز جوړ شي. دا چې کوم دی ګالجي ویزیکلز دي یعنې مطلب په دې کې چې کوم دی نو هغه پروټینز پیک شوي وي دا چې کوم دی نو بیا پکې ځي د یو ځای نه بل ځای ته. که فرض که بهر ته د خارجولو ضرورت وي نو سیل یې بهر ته خارج کړي که بهر ته نه وي نو په سیل کې دننه چې کوم دی د خورېدلی راخورېدلی شي. ټیک شو؟ دغه شانتې دا چې کوم ریجن دی دې ته امایلوپلاست وایي. دا چې کوم دی نو زموږ سره څه کار کوي؟ سټارچ سټوریج کوي سټور کوي د ځان سره او دا چې کوم ښکاري ځای په ځای باندې نو دا څه دي؟ دا رایبوسومز دي دا پروټین سنتھسس کوي. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره یو پلانټ سیل ماډل دی چې ډېر ښکلی ډېر په طریقه باندې جوړ کړی شوی دی ډېره خواري پې کړلی شوې ده او د دې په شانتې تاسو چې کوم دی نو انیمل سیل ماډل هم جوړولی شئ. ټیک ده؟ که څه لږ ډېر څه پکې پاتې هم وي خو مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو مین ماډل دی د پلانټ سیل. ټیک شو؟ او دا یې مختلف قسم ارګنیلز پکې مونږ ډسکس کړل او د هغې فنکشنز هم لږ ډېر مونږ ووایي. صحیح ده؟